گناہ د زمیدارانو یریسین ویلکی الکارین الفلاحون زمیدار چوتا ہوئے غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمله کې بیان او اغته ده چې ګوره ټول چې څونه ستا اتباع دي په مملکت کې نو کته مخواړو اغیب مخواړی نو د دې ګناه به پتا باندې او کته په اسلام کې داخل شې نو استاد وجنه باغیم په اسلام کې داخل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ذکر ویل اکثر مشر چې کمی کنه رئیس هغه متبوعي خلق په هغه پسې دا خبره خلق اوري نو دې د وجنه د تب سبب وګرځي ګناه به پتا باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل شاچی عمل وکړلو سیئه کان له اسمها واسم من عمل بها داغي ګناه داغه عمل ګناه بم پدای او دا هغه چا ګناه چې پاغي باندې عمل کوي هغه بم پد باندې هدا یریسین یو معنا ابو عبیده کړه هغه د دې نه مراد اهل مملکته ده اهل مملکه معنا استاد حکومت چې څونه افراد دي دا ټول ګناه پتا باندې زکه وی هر هغه څوک چې کرونده کوي زمیدار کوي نو عرب هغه ته فلاح وي برابر خبره ده کدا پخپله کوي او قبل چاله ورکړي د پاره کوي نستا په مملکت کې بعضی بدسي کسانی جاغي بجیدادو نه ادا جیدادونه به نور لور کړي نو دې دوان باندې اطلاق دی رسینو کو انا د اتباع دې ټول ګناه پتا باندې اکثر خلک هم دغه ځکه خانانی هغه خپل ازمکه نه کوي نور زمیدارانو له ور کړی هغه ول کرونده کوي او د خان تم اکار وي او فلاح تعرب وي ځکه دا غ زندگی په دې زمیدار ده هغه څوک چې مزدوري کوي نو هغه تم وي به دلته و اکتفای په چا باندې وکړه په دې زمیدارانو باندې زکه وکړه چې دیو اصل کې اکثر په دې مملکت کې اوسېدل مملکت کې اکثر دیو او بل زمیدار ډیر زر خبره مني منقاد خلقي خبره منون کې په اسانه باندې دیو جن تخصیص دی ریشینو کو دویم قول چا دا کړه ده چې هریس نه مراد مزدوران دي الاجرا پتا باندې به ګناه ده ټولو مزدوران وي دریم معنا الخدم والخول خادمان چوته وي مزدوران خادمان د دې ګناه پتا باندې زکه چې تا د امن کړه د تابعداري د دین نه ودا د شریلک آیات کې دی ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل نو څلورو معنا چې یریس کړه دا د ټیکس والا العشارون چوته وي خلکو باندې ټیکسونه لګي او لیس ابن سعد د یونس نے روایت نقل کړه ہے امام طبرانی په المعجم الكبير کې راوړ ہے الاريسون العشارون دا هغه کسان دي چې په خلکو باندې ټکسونه لګي مانا دې ټولو ګناه پتا باندې بیا
کدا معنا دلته موږ واخلو چې د یریس نه مراد ټکس والا واخلو به په دې کې مقصد مبالغه ده په اسم کې ګناه کې مبالغه ده لکه حدیث کې دا راځي یو زنانه رجم کړې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي په بارک کې لقد تابت توبه لو تابها صاحب مکسن لقبلت دې زنانه د چې توبه وستله کټکس والا دا توبه استله مې الله به قبول کړي وي د مبالغه د وجه نه دا ویل چې د چې ګناه به لکه د ټکس والا چې څنګه ګناه ده کنه ټکسونه چې لګي عوام مسلمانانو دغه چې ګناه به الله پتا باندې راوړي هم پنځم قول په کې چا دا کړه وای روم چې کوم یو اطراف والا خلقو نو اطراف والا خلق چې هغه مجوسیانو مجوس او کم چې دی روم والا او د خاری والا خلقو نو هغه کار کسب والا نو په دې جمله کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکو چې اگر که تاسو اهلی کتاب ځان ته وای او که زما د دې دعوت تم انکار کو اسلام کې داخل نشوي دغه سي ګناه په پتا سو باندې لکه چې څنګه د مجوس ګناه ده چې هغه کتاب نشتا هغه چې کومه ګناه ده دغه سي ګناه پتا سو باندې معنا تاسو د مجوس منځ کې به هیڅ فرق نه په مخ اړولو کې او مجوسی باندې ګناه د کفر ده دقه سستابانه من به ګناه د کفر اگر کته کتابي فانما عليك اسم اليرسين یقینا پتابانه به ګناي د یرسینو کدا معنی شولې هغه ګناه وي اڅو کوئی دا منسوب دی یریستا ودا یو تن تیر شویو چې هغه دیني بدل کړو او دغه مجوسیت ایجاد کړو وی ګوره چې هغه څنګه دین بدل کو او خلق پسې ور روان شو په هغه باندې څنګه جرم دی دغه سي جرم په پتا باندې مې ابي لفظ د علیک مقدم کو اسم د ان باندې د پاره د افاده د حصر چې معنا دا ګناه او پتا باندې پتا پتا باندې ودا ګناي ابه کڅو کې اعتراض داو کی چې قران کې خودی لا تزر وازره وزر اخرى یو تن د بل ګناه نشي پورته کولای د دې هر قلب باندې د زمیدارانو یاد اهل مملکت ګناه په څنګه پر راځي په کو پر ده جواب دا غنه ده چې دا اصل کې سبب وګرځیدو د پاره د کوپر د مملکت او د رعیت هغه اکثر خلک د تابع دي نو دته چې دا سزا د اغیو ملاویږي په اعتبار د سببیت ملاویږي چې دا د اغیو لپاره سبب شو او اغیو ته چې سزا ملاویږي په سبب د فعل به ملاویږي چې اغیو دا کوپر کړه ده ټیک د هرقل کوپر کو نو تاسو ولې کوپر کو دا د دې لکه قران کې ویلي يحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ولګناونم پورته کی او دا هغه کسانو پیټي بم پورته کی چې دی گمراه کړي دي غیر د علم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه اکثر نسخو د بخاری کې و اوسره ده بعضو نسخو کې وسو نشتا غری دغه ته وګورئ یا اهل الكتاب اوس موږ تاسو په دې نسخه کې مو ده په اکثر نسخو کې و اوستا
هم په نسخه د په بعضو نسخو کې وو سنشته لکه قاضي عیاض دا قول کړه ان چې وو سره نشي نو بیا یا اهل الكتاب دا اصل کې بیان ده دغه جملې د پاره چې ادعوک بدعایت الاسلام زتا ته دعوت در کوم په دعوت د اسلام نو دا غي د پاره بیان دا شو چې دعوت د اسلام اغدا ده چې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا هزمن تاسو نسخو کې خدا وشتا نو بیا دا و اصل کې عطب ده په ادعوک نو عبارت د څه ده ادعوک بدعایت الاسلام او ادعوک بقوله تعالى زتا ته دعوت در کومه په دعوت د اسلام د در کوم چې په اسلام کې داخل شه او دعوت ته در کومه په دې قول الله تعالی چې یا الکتاب تعالو او یا اتلو لرو باسا او پاغي عطب کا اتلو عليك یا اقرا عليك ويا اهل الكتاب من واتلو عليك او اقرا عليك او زتا ته د آیات وېما یا د دې آیات تلاوت در باندې کوم یا اهل الكتاب هم به د دې قول مطابق دا و زائد شو دا د آیات ایسا نه دا و زائد ده په تلاوت کې ځکه دا اصل کې داخل شوی دی په محذوب باندې او کله کله هم دقه ذکیږي و راشي زائد عطفي په محذوب باندې او قران کې دقه ذکیږي اګه والذین تبوؤوا الدار والايمان والذین تبوؤوا الدار والايمان وګوره والايمان کې دا و اصل کې عطف ته په یو فعل مقدر باندې اخلص الايمان ده تبوؤوا الدار چې ځان له کور مخکې حاصل کړي دی ول ایمان معنا واخلص الايمان او په ایمان کې اخلاص هم پیدا کړي دویم قول چا دا کړه دی چې نه دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی آیات څه لیکلو وای دا په هغه ټیم کې چې کله آیات لا نو نازل شوه دا آیات لا نازل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولي کولو ځان نه او رستو بیا الله چې کوم آیات نازل کو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بالکل لیکلو سره بالکل موافق وو وی وجه دا چې دا آیات ویا الكتاب تعالو سورۃ ال عمران کې ده او سورۃ ال عمران د آیاتونه نازل شوي دي په سنۃ الوفود په نهم کال د هجرت کله چې مختلفو ځینو وفدونه راتله په دې کې د نجران کسان رال د نجرانو نو دا آیات هغه وخت نازل ده او قصه د ابو سفیان چې کومه ده دا خو پشپغم کال کې ده نو د نزول نه درې کال مخکې دا واقع راغله په دغه وخت پورې د آیات لا راغله نو ابو نبی صلی الله علیه وسلم چې د آیات لیکله نو په هغه وخت کې د دعوت پنځ لیکله او یې په کې ولیکلو مغازی کې به د خبر راشي سنۃ الوفود کې ویم قول چا دا کړی دی لکه ابن اسحاق رحم الله دې طرف ته اشاره کړې ده چې نه ويا الكتاب تعالوا الى كلمه دا په اوایلو د هجرت کې نازل دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو نو په ابتدایي هجرت په ابتدا د هجرت کې د آیات نازل ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل ته لیکل ده دریم قول چا دا کړی ده
چې دا د یا کتاب نجران والا نسوارو مبارک نه دی، دا د يهوديانو په مبارک نازل دی. او دا د دې هرقل د واقع نه مخکې نازل دی، او چا ویلي چې دوزل نازل دی، یو ځل په ابتدا کې نازل شو، به دوباره نجران والا ته بیا راغی. دام چا جواب کړی چې دا آیات هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکوله آیات نه وو، الله تعالی کې واچولا، او رستو بیا الله آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیکلو موافق راولېګلو. دیو جن دا و په رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله. هم بل قول چا دا کړه چې دا وو په دې آیات کې دا کلام د ابي سفيان ده، دا ابو سفيان په کې د وو د ځان نه زیات کړه. وجه دا ده وې دا کتاب ټول الفاظ خو ابو سفيان نو زده کړي، چې یعنی هر ټکه ټکه هغه زده کړو، بلکې د کتاب هغه ابتدایي حالت هغه معلوم کو. نو د دې د وجنه د په کې ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دام لیکلیو او دمو ته لیکلیو چې ویا ال کتاب. نو دا و سچا زیات کو، دا سره ابو سفیان وی زیات کړه ده. معنا ابو سفیان گویا کې وی چې کان فی کذا، پای کې دا خبره مواجه ادعوک بدعایه الاسلام او ویا ال کتاب او وکان فی یا ال کتاب، او په دې کې دا مو چې یا ال کتاب. دا وو اصل کې کلام شو ابو سفیان د نفس الكتاب نه نشو. نو دې د وجه نه څوک دا نه وایي چې په قران کې سرالو زیادت د واو راغې نه، یا دا عطف ده او محذوب باندې، او یا دا کلام د ابو سفیان شو، یا دا په هغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې په وخت کې لا کوئی آیات نو نازل شوه. په دې کې به څه حکمت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات هرقل ته لګلو په خط کې، او نور آیاتونه ته نه لګلو. نو حکمت هغه دا دی چې دا هرقل نصرانی دی او نسوارا دا دریوانه امور پاغیو کې موجودو، دریوانه کارونه په نسواراو کې موجودو. یو خو عبادت ته غیر الله کو چې عیسی علی السلام نه، د عیسی علی السلام عبادت کو. دویمه د الله تعالی سره مریم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام شریک کړو، رهبان شریک کړو. عیسی علیہ السلام په بارک دی ویل ثالث ثلاثه، او احبار او رهبان ته ارباب ویلو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قران کې دي دا کارم پاږي کیو شرکم کړو، او اتخاذ الارباب هم څه کړو، ارباب کړو. نو زید وجنه آیات ته لیکلو چې دا دریوانه کارونه به تاسو پرې دی. ويا للكتاب اهل کتاب تعالى وراشي الى كلمه یو کلمه سواء بيننا، چې برابر د زمنګ استاد په منځ کې مانه موږ تاسو ټولې منو او ټول په دې کې متفق وي. الله نعبد الا الله، چې موږ به عبادت نکوو مگر د یو الله بکو، ولا نشرک به شیئا، او نه به شریکو د الله تعالی سره هیڅ شی. دا رستو په څه کراوړو، کله کله خلک عبادت د الله کوي او د عبادت سره سره د الله سره نور کسان شریکان کوي. ویل چې ولا نشرک به شیئا، په عبادت کې به هغه څوک نه شریکو. دریم ولا يتخذ بعضنا بعضا، نبني سي باز منغ بعض لر اربابا، واقداران د حل او د حرمت سوا د الله نه. حل او حرمت اختیار وا الله نه بغیر بل چاته نه ورکو. فإن تولوا كثرت ديو مخي واړو فقولوا تاسو توي تاسو گواشي په دې خبره به ان مسلمون، چې یقینا موږ منقادي الله تعالی ته، موږ د الله د حکم منقادي مني.
فقولوا شهدوا بأننا مسلمون دا د شوله کې تاسو اقرار وکړي چې موږ پړي او تاسو څه تاسو وګټلا او تاسو مسلمانان بس موږ مسلمانان نه زکه د دې دلایل نه پسم چې دیو غاړه نک دین او داسې په مکابره او په ضد باندې ولاړل. حافظ ابن حجر رحم الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختصر خط لګل ہے مختصر خط خو سره د اختصار نه دا خط رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتمل دی په امر باندې هما اسلم مشتمل دی په ترغیب تسلم که په اسلام کې داخل شونه فائدہ دادا چې په دنیا کې هم دی الله بچ کی په آخرت کې هم دی الله بچ کی اسلم تسلم دنیا هم دی خشي آخرت هم دی خشي همدارنګي یوتک الله اجرک مرتين هم ترغیب شو او مشتمل په زجر هما فان تولیت مخ دی واړو د ټولو کسانو ګناغونو پتاي او ترهیب هم پکې دی ترهیب یرا چې فإن عليك اسم اليرسين دا هم پتاي همدارنګي مشتمل په دلالت باندې هما چې ال الكتاب ورته کتابي او تاسو یو شریعت راغله او پاکستا کتاب کې دا مسلې دي ولته داغه نه انکار کوي دیو جن دا مشتمل ډېر په کمالاتو هم د دین علماء یو مسله دا مستری ده ک جنوب سره یو آیات یا دو آیات اوللی ونه د تلاوت نه اسه دقه سينو بالکل جائز ده ولدا هرقل کافر ده نجس ده اب خامخا په حالت د جنابت کې وای کله کوم غسل کینو د غسل لپاره خو نیت ضروری اغه نیت اهل ده نو او نبی سم ته دا ورولې غلو او دا آیات لستلو دا دلیل په دې چې دې لستل جایز شو. دویم ته دا مثلا معلومه شولا کڅ ایسه د قران دی د دشمنانو علاقه ته ورولې غل جایز ده هر ټول قران به د دشمنانو علاقه ته نه وړي ولې سن چې دشمن لاس ته ورنشي او چرته بیزتی اونکی او کله قوند کی ایسا ځان سوي وړل جایز ده. اگر ګور دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا آیات پر لګلې ده ته معلوم شو هم دلته سهيلي د دې خط متعلق په تاریخ کې لیکلي و هرقل د نبی سلام دا خط راواغستلو او به یو د سترو زرو یو درما غونته کو پای کې دا خط کې قسطلو د پاره د تعظیم د خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خط وی د هرقل کې یو بل نه په میراث کې یو بل ته پاتې کېدلو تر دې چې دی په بادشاہانو کې بادشاہو د تتلی علاقه ملک الفرنج او تویلو ملک الفرنج ودا خط دا غسر او بیا دا غد اولاد سره عبد الملک ابن سعد چې دا د مسلمانانو د لخرو سپاسالار او امیرو هغه وی زد دې تتلی چې کوم بادشاہ دې د اغسرا ملاو شوما وای ماته دا خطر اويستلو وای کله چې دا خط وکتل نسترګونه اوخ کی روان شوه نه وځما چې خط وکتل سترګونه زما ته اوخ کی روان شوه وای ماته سوال کو چې ما ته لکه اجازه راکړه چې دا خط کول کما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط ز چپ کما
هغه بادشاہ د فرنج هغه ما ترانه کو او به ما ته قصه بیان کړه چې دا مونږ ته هم دقه سي په مونږ کې یو بل کې را روان دي هم دقه سي او دا کتاب چې ترڅو پورې مونږ کې موجودو نو مونږ نه به د حکومت منتقل کیږي نه او دا مونږ نه لري شو بیا په دقه ورځ باندې زمونږ نه ارڅتلې دیو جن داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط هغه اکرام کړه اند دې خبرې تایید روایت د مسند احمد هم کوي دا خط هغه محفوظ ساتلو سعید ابن ابي راشد التنوخي روایت ده چې هرقل د طرفنا قاصد وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعوت اسلام را کو وی زه بس اسلام کې داخل نشوم وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا اخ تنوخ انی كتبت الى ملککم بصحیفه اے اخ تنوخ ما ستاسو بادشاہ ته خط لګلو فامسکها هغه ځان صدا خط ساتل فلن يزال الناس يجيون منه وی خلق با من د کې دا غسر جنگونه دا ما دام فی العيش خیر نه خلق به د دینه خیر من د کې څو پورې ژوند کې خیر وو انا تاسو ته بعد اسما د خط د وجه نسکی فائدہ به تدرسی کې ډېر مصیبتونه منه بچ کېږي دغه شان عمر ابن اسحاق اغم روایت نقل کړه ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسرا ته خط لیکلو قیصر ته خط لیکلو کسرا ډېر د کبر د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خط استوشلو رسول الله تخیری وکړي نه داغه د وجه نه است حکومت تسنه شو ارچ قیصر هغه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ولستلو نوراتاوي کړو بیزان سے محفوظ کړو رسول الله سمي اما هؤلاء فيمزقون واذا فارس والا چې ما خط وشلو وديهم الله تسنس کی ټوټه ټوټه به کی واما هؤلاء فستكون لهم بقيه او هرقل والا چې ما د خط بیزتیو نکړه د دې لپاره به یو وخت پورې پاتې کېدلی قال ابو سفيان فلما قال ما قال ارکل جویل له هرقل ما قال سي جویل فلما قال ما قال کیو احتمال دقه ده چې د مکه سوالونه جوابونه ته اشاره ده معنا هرقل مان ته پوښتنه وکړو ما ته جوابونه وکړو او هغه راته به ویل کدا خبري رښتیا ای دا حق نبی ده فلما قال ما قال دیم احتمال دام ده چې دا رستو کما واقع را روانه ده هغه ته اشاره ده کوم چې ابن ناتور ذکر کوي چې دین رستو هرقل خپل کسان اسمبلی تر وغوښته او هغه ته دعوت ورکو چې راشي په دې نبی ایمان راوړی نو هغه است چغي شروع کړله او ایمان رانه وړو نو فلما قال ما قال كده خبرته اشاره لك دارستو يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم دغه جمله ته اشاره ده معنا هرقل چې کله د خپل کسانو ته دعوت ورکو د ایمان راوړلو په نبی صلی الله علیه وسلم دا دویم احتمال له فلما قال ما قال او ضمیر به هرقل تراجی وفرغ او فارغ شو د هرقل من قراءه الكتاب د الاستلو د خط نبی صلی الله علیه وسلم نا كثر عنده الصغب نو زیات شو د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې اوازونه سخف لګي چاته اوازونه ته لګي لغت ګډه وړي اختلاط الاصوات چوته وي په جنگ کې باسی مباسی او په دې کې اوازونه ګډ وډ شي دې ته ویل کی سخب
کتاب الجihad کې دا زیادت ته اوسره چې رست امام بخاری براوړي وی فلا ادري ما قالوا ما ته پته نه لګي د جدي څه وی یو بلتا لکه دونه شروع شو لکه د هرقل اراده دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلق ایمان راوړي او د خلق سره معنا لنا فارتفعت الاصوات وپورته شو اوازونه دی بل په خلاف واخرجنا او منګم د دې ځای نه بار ته وستلې شو چې زې تاسو فقلت لاصحابي ما خپل مګرو تو ویل حين اخرجنا کله چې داغه مجلس ته هرقل نمنګ بار ته راوستلې شو لقد امر ما تدسي ویل لقد امر پتاقي څه غټ شو لوی شو امر ابن ابي كبشه کار د ابن ابي كبشه نه مراد رسول الله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دونه درجه ته ورسېده انه يخافه ملك بني الاصفار چې یقینا اوس د دنه یریږي بادشاہ د بني الاصفار د روم بادشاہ چې ډېر غټ بادشاہ ده هغه اوس د دنه یریږي د محمد رسول الله خبره کم ځای ته ورسېده دونه درجه ته ورسېده چې هغه ته اوس غبراويږي هم په کتاب الجihad کې براشي وای کله چې مونږ وېستل شو خلوت بیا اصحابي د مرګرو سزان له شوم دا خبره مې توکړه امره معنا څه د کبره او عظمه غټ کېدل لوی کېدل معنا د پیغمبر خبره دونه درجه ته ورسېده ابن ابي كبشه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراد ده هم په دته ابن ابي كبشه ولې وای نو چا دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترونو کې په نیکونو کې څوک ابو كبشه تیر شوی ده نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت هغه ته او عربو طریقه دای چې د چا په نیکونو کې څوک تیر شوی نو خلک یې هغه ته نسبت کوي جد غامزه غیر مشهوري هغه ته نسبت کوي هم به د نبی سم په نیکونو کې به دا څوک ده عام مشهور قول ده چې رسول الله سم په نیکونو کې ابو كبشه تیر شوی وو نو رسول الله سم نسبت هغه ته زکه کو او ابن ابي كبشه به وته ویلو ابو الحسن النسابه الجرجاني هغه وی دا اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور طرف نه نکاح وهب آمینه بنت وهب د رسول الله سمور آمینه وکنه د دې د مور پلار وهب وې د وهب پلار ابو كبشه وې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه کیږي د مور د طرف نه لیکن په دې باندې چې اعتراض دا کړه چې دا خبره زکه صحیح نه ده شکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور طرف نه نکاح د مور نومي آمینه ده آمینه او د هغه د مور نوم عاتکه بنت الاوقس ده عاتکه بنت الاوقس ابن مرة ابن هلال او اچا دا ندی ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مورا په نیکونو کې څوک تیر شوی ابو كبشه یعنی د اوقص عاتکه بنت الاوقص د اوقص چا د قبص نه دی ویلي هغه لقب چا ابو كبشه نه دی ویلي چا ویلي رضا د عبد المطلب نیکو د مور د طرفه چا ویلي دي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم رضاعی پلار او دا غنم حارث ابن عبد العزى خپل نوم حارث ابن عبد العزى ابو كبشه دا غد پار لقب دا قول ابو الفتح
الازدی او ابن ماکولا کړه هم بیا یونس ابن بکیر هغه د روایت نقل کړی دی چې دا په اسلام کې داخل شوی وو او د دوی لوروا چې دا غینم کپشوا او دا به پاغي یادېدو ابو کبشه به وته ویلو بل قول دی ابن قتيبه او د خطابي او دار قطني رحمهم الله ده ابن قتيبه خطابي دار قطني او دا ابو کبشه اصل کې یو سړیو د خزاعه قبيله نه یو سړیو د خزاعه قبيله د مکه مشرکانو نه خلاف کړو په عبادت د بوتانو کې مکه مشرکانو د بوتانو عبادت کوو ډیر اوله کې دوی ست د شعرا استور عبادت شروع کو استور عبادت شروع کو د شعرا نو دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو کبشاد نسبت چې کو داغه د وجنه به کو چې تم داغه سره شریکی پڅکه په مخالفت کې ته شریکی ورغه موږ نه مخالفت کو په عبادت کې د بوتانو په ځای د شعرا عبادت شروع کو اتام د قسم نه مخالفت کو په دین کې او دا ابو کبشه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکنو نه رضاعیو او نه په نسبینی کو کې څوک تیر شو ہے هغه چې قول زبیرم کړه ده او دغه سړی خپل نوم وجز ابن عامر ابن غالب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مال ذل ذی یجر قصبه فی النار خپل کلمې ځان څخه پور کې راخ کړي هم بل قول چا دا کړه ابن حبیب المجتبی کې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې ډېر د سینکونه تیر شوی چې هغه مسما په ابو کبشه د پلار د طرف نه غمو د مور د طرف نه غمو پلار په نیکونو کې ابو کبشه تیر شوی دی او د مور طرف نه په نیکونو کې ابو کبشه تیر شوی دی نو د دې د وجنه وې د نسبت ابو کبشه ته کړه به د دې قول مطابق نسبت په حقیقت باندې بنا ده ابن ابي کبشه خو بس یو ابو کبشه د پنیکونو کې د مور د طرف نه هم او د پلار طرف نه هم او غیر مشهور هغه ته نسبت وکړو معنی دا شو چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دونه غټ شو مونږ ته معمولی کار کېدو هغه اوس دونه درجه ته وسو رسیدو چې انه يخاف ملك بني الاصفر وې د روم بادشاہ ته اوس غبراويږي ایریږي بني الاصفر نه مراد د روميان دي او دیو ته بني الاصفر زکوي د دیو نیکا روم ابن عيسى ابن اسحاق وې ډیر لګې دلو د حبشو بادشاہ لوروا دغه سه نکاح کړي وا نو دا د رنگ نه سپینو او هغه د رنگ نه تور وا چې کوم بچی ته پیدا شو نو هغه به پرنګ کې جوړو فجاء لون ولده بين البياض والسواد د پلار په کې سپینواله او د مور په کې څو د مور په کې هغه تورواله د دې د وجه نه استغفریت په کې راغې د دې وجه ملک دیتا اسپر وای بنل اسپر وای دا قول ابن الانباری نقل کړه دویم قول ابن هشام ذکر کړه په اتیجان کې وې دیتا بنل اسپر د دې د وجنه ویلو چې د نیا وا سارا کوم چې د ابراهيم عليه السلام خزوا او د اسحاق عليه السلام مور وا اغه نیرا لګیدلې وا ذته غوره چولیو سره زره تور چولیو د دې د وجنا د اولاد په چا مشهور شو بنل اسپر باندې چې دې پلار ته د دنیا
ډول د پاره سره ضرورت چولیو فما زلت موقنا ابو سفیان وی بزامي شو د دقن رستو یقین کوونکې انه سيظهر چې دا پیغمبر بوز غالبيږي په دې ټولو علاقو و دې دین رستو ماته پوری یقین راغی چې ګوره اوس دنه روميان لريږي دا پیغمبر په دې ټولو علاقو غالبيږي حتا تر دې پوری ادخل الله عليه الاسلام چرانه نه استول الله تعالی ما باندې اسلام مال الله توفیق د اسلام استراکو دا وخت نم یقینو د غلبه تر دې چې الله مال توفیق د ایمان راکړو هم کثیر شو چې یو قول دار چې فتح د مکه باندې د ایمان راوړې پښپې د فتح د مکه واقع به رستو راشي عباس ونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوتللو او د په اسلام کې داخل شو او څوک وی چې نه په اول کې داسې ظاهر کې ایمان نه وړو پورے اسلام غلطلانو کوشوي بیا په طائف کې د قوي ایمان راوړو په طائف کې قوي ایمان راوړو وې تر دې چې ما باندې الله اسلام داخل کو ابه مخکې مونږ تاسو ویل د ابو سفیان چې کومو د پلار حرب او د ابو سفیان خپل نوم سخرو پلار حرب او امیہ ابن د دین کچو امیہ ابن ابي الصلت صخر ابن حرب ابن دا امیہ ابن ابي الصلت د نیکه امیہ چې کومو دا شاعر او د شعر اصل کې مشتمل د الله په وحدانیت په بعث بعد الموت رسول الله صلی الله علیه وسلم اشعار واورید ویل لقد کاد ان يسلم نزدیو چې دا په اسلام کې داخل شوی و هند سبب داو چې د تورات هم لستلو انجیل هم لستلو په جاهلیت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مخکې د پته وا چې بدی عربو کې الله یو نبی را لېږي د تما امید دا چې دا نبی بز شمه کله چې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې غلو او د نبوت ملاو نشو دا په ځړ کې حسد او کینه د پیغمبر سره پیدا شو استه پر رسول الله کو پر کو په ځای دې چې ایمان راوړې کو پر یو کو د دې وجنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا بعض مفسرین وایي چې دینه مراد د امیہ ابن ابي الصلت رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت تمکه په توحید ولاړو په وحدانیت ولاړو او بده تمو چې د رسول نبی برازي او چې هغه د ترانغه نبوت نبی ته ملاو شو نو است د حسد او د وجنه است کو پر کو واوړې هم بیا د پلار حرب دا وی اصل کې پیرانو په یو دشت کې وجلې وو پیرانو او واقعا حیات الحيوان الكبرى کې به تفصیلی بیان کړي او کما غشیرونه چې موږ تاسو وایو قبر حرب بمکان قبر وليس قرب قبر حرب قبر دام د دب په بارک پیرانو ویلو کله چې پیرانو دا مړ کو دا غینه رستو به دا شیر ویلو چې قبر حرب بمکان قبر وليس قرب قبر حرب قبر ان تفصیلی سبب د میری صاحب کتاب الحيوان کې الغراب په عنوان کې ذکر کړه ہے اوس امام بخاری وایي وكان ابن الناطور صاحب إلياه وكان ابن الناطور صاحب إلياه ديجن ورستو امام بخاري رحمه الله هغه واقع ذکر کوي د ابن ناطور هم ناطور په توسرم ده او نازور په زوسرم ده زواسرا
دوانو لغت چې والے ک ناتور والے ک ناظور والے په عربی کې معنا د حارس البستان د باغ څوکیدار ته ناظور متوي پس پښتو کې مکسر ناظر متوي کنه باغونو باندې پټو باندې څوک مقرر کړی ته ناظر وي حارس البستان هم پر روایت لیس کې د یونس نه ابن ناتورا ده ابن ناتورا زیادت الف په اخر کې ان ناتور په ځای ابن ناتورا ده هم به دا قول مطابق دا عجمی نوم ده ناتورا به عجمی لفظ ده او دا اصل کې عطب ده دلته وګورئ وکانا ابن الناتور دا وو عطب ده فاغه واخبرني عبد الله باندې سند سرو ګورئ سند په سر کې څنګه امام بخاري وايي حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري او حدثنا بشر قال اخبرنا يونس ومعمر نو دق سداوس عتب ک پاغه باندې دا پاغه عتب ده من او اخبرني عبد الله زهري وي دغه ګوره په دغه سند کې زهري روایت چاره نقل کو عن الزهري قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله دقه سی په دې سند باندې هم دقه سی ده چې و اخبرني معنا په دې سند باندې زهري پوره امام زهري وايي چې و اخبرني ابن ناتور او ابن الناتور ما ته ابن الناتور خبر را کړه ایمانا شو هم به دا قسم متصله شو ابن ناتور پوره چې ګوله و عاطفه شو نو دا قصه ابن ناتور پوره څه شو متصله شو معلقه نه ده چې د امام بخاري او د زهري په منځ کې ګینه سند نه دی ذکر نه او مکه سند چې کم د زهري پورې دی د دې حدیث دغه سند د دې قسم د زهري پورې متصله شو د وجه چې کوم علما وايي چې ګینه دا معلقه ده دا دقیق قول صحیح نه ده وجه دا چې ابو نعیم په دلائل النبوه کې هغه ذکر کړي چې زهري وايي زب خپل لقيتو بدمشق د دې ابن ناتور سره په خپل ملاقات شوم په دمشق کې په زمانه د عبد الملک ابن مروان کې وګوره دا واقعیا هغه سره په هغه ټیم کې راغلي د رسول الله په زمانه کې خروج تو ژوندې و تر دې چې زهري وسڅ شولو په خپل ملاو شو دا قصه ته واوریدله هم ابن ناتورا تحمل د قصې په حالت د کفر کې کړه ځکه په دا وخت څو دا واقع چې ابن ناتورا قتل په وخت کافر او نصرانی وو او زهري چې اوس ملاو شوی دی نو زهري پس د اسلام داغه نو سم ملاو شوی نو بیا چې زهري ته نقل کولا نو وسی اعداد په حالت د چا کې په اسلام کې او مخ کې تیر شو ابو سفیان مو تحمل د واقع په کم ټیم کې کړو په حالت د کفر کې او ادای وکړه په حالت د اسلام کې دقه سي ابن ناتور دا قصه تحمل په حالت د کفر کې کړه او ادای کړه د پس د چانا پس د اسلام نه او حاصل دا شو چې هغه ځې پورې خو ابو سفیان ته قصه بیان کړه اوس دا رستو قصه زهري ته چا بیان کړي رستو د دینه پس هرقل تله د خپل هغه سملې ته او کسان راغختلی دي او هغه ته دعوت د اسلام ورکړي خو خلکو سره خلاف کړي نو دقه قصه ابن ناتور اوس نقل کړي دا د معنا شو وكان ابن ناتور او ابن ناتور ابن ناتور هم دویم ځین کې دام کې نه وي بعضو کسانو دام ویلي چې دا قصه ابن ناتور مرو نقل دا د ابو سفیان نم په دقه سند باندې دا د ابن ناتور قصه څوک نقل کړي
دامګي نبی سفیان نقل کوي او د ابو سفیان نه عبید الله ابن عباس نقل کړي او داغه عبید الله نقل کړي او داغه زوري نقل کړي او دا قولم خطا دی سینه ده دا سینه ده وجه دا چې مخکې پر روایت ابن دلائل النبوه د ابو نعیم کې روایت چې کوم ذکر شو پاکي تصریح په دی رااله چې دا زهري د چانه اوریدل دا په خپل ده ابن ناتور نه اوریدل او ده ابو سفیان قصه نه ده ابو سفیان قصه په قزبانه ختم شوه چې بارتی وته نو کسان ته لقد امر ابن ابي كبشه صحیح شو نو وکانا نو دا زوري وای وکانا ابن الناطور ويودا ابن ناطور صاحب إليا وحرقل چې دا صاحب د إليا صاحب په معنا د مشهور د إليا وحرقل او مرګره د هرقل هرقل مجرور ده عطب ده په إليا بدل تو ګورئ صاحب منصوب ده بنا بر اختصاص ایانا سے ده بنا بر حالیت او صاحبو کی رفم جائز ده مبتدا ولا حذف کا وكان ابن الناطور هو صاحب إليا دا صاحب د إلياو هدل تو ګورئ لفظ د صاحب د ابن الناطور د پار استعمال شوی نو د صحبت د هرقل سره د یا په معنا د تابعداري سره وو چې صاحب إليا کی خو معنا دا شو چې یودا ابن ناطور صاحب إليا مشهور د إليا بیت المقدس نه دی إليا بیت المقدس ته وي د دې بیت المقدس مشهور او هرقل او د هرقل صاحب د هرقل صاحب یا په معنا د تابع ده او تابع د هرقل صاحب یا په معنا د چا شو چې د هرقل سره والے په معنا د تابع او یا په معنا د صداقت دوستانه او دوستو د هرقل ان یاد هغه تابع ده او یاد هغه دوست ده به دلته وګورئ دلته لفظ د صاحب په دوه معنی کې استعمال شو صاحب إليا کې په معنا د چا استعمال شو په معنا د مشر او د هرقل لپاره استعمال شو یا په معنا د تابع یا په معنا د صداقت یو معنا کې حقيقي دی بل معنا کې څه دی مجازي دی صحیح شو په نسبت سره إليا ته امیر دی دا مجازي معنا شو او په نسبت سره هرقل ته تابع یا دوست دی دا حقيقي معنا شو بیا اختلاف دی د اصولینو چې یو لفظ یو معنا حقيقي او معنا مجازي کې مستعمليږي کنه د شوافیو په نس جائز ده د احناف په نس جائز نه ده هغه به عمومي مشترک وي سوي عمومي مجاز وي کنه عمومي مشترک انا عام معنا مشترک به واخلي چې هغه تم شامليږي دې تم شامليږي عموم المجاز چوته وي او سقف على نصارى الشام سقف مشر کړی شوی و دی په نصارا د شام باندې دې جملې مقصد پیښ وای د ابن ناطور درې صفته بیان کړه ابن ناطور د بیت المقدس مشرم یو ابن ناطور چې دا د هرقل دوست نمو یا تابع دوا دریم سقفا دا مشهور کړی شوی و په شام والا باندې د شام والا مشهور سقفا هم سقف العجمي لفظ ده په معنا د مشرعي ته وي رئیس دین النصارى د نصارا د دین چې څوک مشري نو هغه ته
اسقف ویل کی او څوک چې د عربي لفظ ده نو عربي لفظ چې والي نو به خپل معنی ده الطويل في انحناء هغه چاته ویل کی چې وګدي او سره د وګدوای نه لګرا کوکشوي غونتی کی نو بیا مشرته اسقف زکوي او دا مسل کې تواضع عاجزي باندې رواني نو لګرا کوکشوي غونتی کی نو زکه او تسقف وي یا معنا ده نو درې صفته وکړو سقف معنا څه دا مشر کړی شوی علی نسوار الشام دې جمله مقصود ورسې دی الیا خو بیت المقدس ته د بیت المقدس مشر هم کوم عبادت خانه ده جمعه ته او د شام خلکو هم مشرو اوس په ورسې دی مذهبي رهنما هم شو او عمومي مشر هم شو او د غنده دا هرقل دوستم ده پیمانه شو هدل تزین کې به کېنه وي چې دلته لفظ د نسوارا استعمال کو علا نسوار الشام نسوارا ته نسوارا ولې وي نسوارا جمع نصرانی ده و دې ته نصرانی او تزکوي نصری لنصري بعضهم بعضا یو بل سره مدد کړی دی او یا عیسی علی السلام تقول من انصاري الى الله حوانین نحن انصار الله او یا اصل کې منسوب دی هغه مقام ته چې په کوم ځای کې دی اوسېده نصرانه علاقه او تویلا یا ناصره او تویلا پای کې دی اوسېده نو زکه ته نصارا وي يحدثو نو دی ابن ناتور ما ته قصه بیان کړی دا ان هرقل وهرقل حين قدم الیا کله چې بیت المقدس تراغه ازین کې کېنه وای دا رستو جمله نه ده دا رستو جمله دا اصل کې مخ کې دا او دا مخ کې د ابو سفیان قصه رستو دا څه ورځي دی دا چې کله بیت المقدس ته مخ کې مونږ ویل چې نظر کړو کنه د نظر کړو هغه نظر وفا د پاره بیت المقدس تراغه څنګه بیت المقدس تراغه نو سال یو شپه او سار کې را پات شو د شي خپا غوند کې ناستو نو چاته ته پوښتنه کو چې دا ولې څه سبب ده خپه اول یرا ما چې وکتل کنه نو ملک الخطان هغه کسان چې هغه سنتونه کوي هغه په دې زمنګ مملکت باندې غالب شوی دي نو کسانو ته ویل چې مخه پکېګا په دې ټیم کې يهود سنت کوي او دې مملکت کې لک کسان دي اطراف ته خبر اولېږي چې چرته يهودي سنتګری مړ دیږي ختمه کوي چې سره قوت او طاقت راځي ونشي نو دا خبره کوله چې په دې کې د دحیه سره د چانه راغی عدی ابن حاتم سره راغی او دا خط ته وړاندې کو هغه خط ولستلو پکې دعوت ویل الله دا سړی وګورئ نورالو دغه او کتلو دا دحیا سنتو ویل تاسو ټول سنت کوي او موږ ټول سنت کوو بس پوره یقین راغی چې دغه څوک دی ملک الخطان دا دی ویل شابه اوس د ازمکه په ما باندې ور ده څوک دلته د څه کس پیدا کوي چې د دې سړی نږدې رشتہ دار او خپلوانی او د علاقې چې د متعلق ته پوره ته پوښتنه کوما چې دا رښتیا نبی دی کنه ده نو د دین ارستو کسان تللی دي غزه کې ابو سفیان سره د مرګورو نه اغه زینې راوستو اوس به ورځي دی راوستو او مخې کېنو او د ابو سفیان نه د پوښتنه وکړه او ابو سفیان ته اق جوابونه ورکړي چې کم تفصیلی تیر شو نو د دې جواب نه رستو به د هرقل خپل کسانو ته دعوت ورکړه تاسو په اسلام کې داخل شئ خو هغه ته څه کړی دی هغه ته خلاف کړی اوس په پیښ وای دا جمله اصل کې څه ده دا رستو جمله اصل کې مخ کې ده او دا مخ کې رستو ده دیو جنا په بعضي روایتو کې دغه جمله مخ کې ده او هغه رستو راوړل په تفصیل باندې دا معنا ده
يحدث وإذا حديث بيانه إن هرقل چې وعين قدما إليها کله چراغه بیت المقدس تا التراغه دا هغه زمانہ کې چې د لخکري فارس باندې غالب شولې او دا د حدیبیه نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کال عمره الحدیبیه لتلو په دقه کال باندې دا وشو نو دې اصبح يوما خبيث النفس نو سبایکو یو ورځ خبيث النفس خپا خبيث النفس معنا څه ده ردی النفس غیر طیبها خوشاله نو خپا غونډ کیو پریشان غونډ کیو به د خبيث النفس استعمال سستی کې مرাজি انا خپو هر روایت کې هم نه راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقولن احدکم خبثت نفسه یو تند تاسو کې خبثت نفسي نه وي نو څنګه دلته خبيث النفس استعمال کړي جواب دا غي نه ده چې لا یقولن کې خطاب مسلمان ته ده مسلمان ته خبيث نه او غبم ځان ته نفس ځان ته خبيث نه وي او هرقل چې کافر دی داغه په بارک کې سړی دا ویل شي هم بیا پر روایت ابن اسحاق کې دیو ته ویلي دي چې لقد اصبحت مهموما وای ما نن سبا کوډیر په غم او فکر کې پروت ما دا خبيث النفس شو کنه ډیر خپو او د خپل مرګرو ته لقد اصبحت اليوم مهموما وینن مې ډیر په غم او په خفقان کې سبا کړه فقال له بعض بطارقته نو ویل د هرقل ته بعض بطارقته بعض خواصو د حکومت د بطارق جمع د بطریق لا بطریق خواص دولت الروم د حکومت د روم چې کوم خواص خلق هغه ته بطریق ویلو او اهل الرای و شورا او کوم چې د شورا او د رای والا کسانو باغیو کې هغه ته بطریق ویلو په دې کې یو بطریق ته ویل د شورا کس قد استنکرنا هيئتک یقینا موږ ناشنا غنلې ده هيئتک استاد حالت اې دا حالت ستړي بد ده عام ورځ کې وته خوشاله وینند چې خپا دا ولې حال ابن الناتور ابن الناتور نو ابن الناتور سوئی د دې هرقل صفت ذکر کوي په منځ کې جمله معترضه ده دا په منځ کې څه ده جمله معترضه ده او د دې جواب اصل کې دا ده چې هغه تو ویل چې قد ظهر و ان ملک الختان دا غالب شوی ابن ناتور وای واذا هرقل جو حظا ان ينظر في النجوم دا کاغینو ينظر في النجوم او پستورو کې به هم قتل حظا ویلکیږي ماهر علم النجوم کې نه کاهن ته وای کاهن ته به ينظر في النجوم کې احتمال لا ده چې دا هم دویم خبر کا د کانه د پاره نو د دو صفته شو یو دال چې کاهن هم او بل دال چې په علم نجوم باندې کوم پیدلو حزاء معنا کاهن هم او ينظر في النجوم او پستورو کې به قتل پاغیم پیدو او یا دویم احتمال لا ده چې وينظر في النجوم دا تفسیر کړه پاره د حزاو اغداسي چې ينظر في النجوم ستورو کې به قتل او کاهنان چې کوم دي کنه هغه ته کله شیطانان خبره راچي او کله کله استفاده د چانه کې د ستورو نه کوي او دا دوه کارونه په جاهلیت کې مشهور تر دې چې اسلام راغی او د دې دوه کارونه منع وکړه
او ویل چې په دې اعتماد نه کوي. اوس به دې جمله خو پیښ وې کنه یا د هرقل دو صفته شو ماهر پچاو په کهانت کې هم او ماهر په علم نجوم کې هم او یا دا ينظر فی النجوم تفسیر د حذاکا کاهینو څنګه کاهینو داسې کاهینو چې ينظر فی النجوم کله کله به استفاده د چانه کوله د شیطانانو په خبره وکړه او کله به د ستورونه استفاده حاصل کړه. نو فقال لهم ویل دیوتا حين سالو کله چې دی تاسو کو د خفقان سبب چې ته ولې د څه خپه نو دوی ته په جواب کې ویلا خپه پدې ما اني رايت الليله ما نشپ ولیدلو حين نظرت في النجوم کله چې ما ستور کې وکتل ملك الخطان یو ملک دی کنه بادشاہ د سنتګرو یا ملک الخطان ملک الخطان دوانه پکې دي بادشاہي د سنتګرو هغه راغلی دا هی ما په دستورو کې وکړه نو ما په دستورو کې تاسو محسوس کو چې د سنتګرو بادشاہ دی او هغه په دې ټول علاقو قبضه کړی دا او یا بادشاہي د سنتګرو راغلی دا طبعا احتماله معنا دقه څه شو. نو فمن يختتن ها ظهر معنا څه ده ظهر په معنا د غالبې دلو چې دا حکومت به د دین سوارونو منتقل کیږي او هغه چاته به ورکی چې هغه سنتګر دی صحیح شو هغه ته به ورځي. نو فمن يختتن سوق سنت کې من هذه الامه د دې امتنا په دې امت کې سنت څوک کوي هم به د کم ځای نه دا معلوم کو چې ستور ته وکتل او د ستور نه دې معلوم کو چې اوس حکومت چاته لاړو د نسوارانو به اوس منتقل کیږي سنتګرو ته. نو کم چې نجوميان دي نجوميان نو په حساب د نجومینو کې دا خبره ده چې دا نجوميان وایي نجوميان وی نور او سپوږمۍ چې کله یو ځای شي چا کې برج العقرب کې او دې دوه التقاء السعدين هم وي التقاء السعدين متوي او هر شل کاله پس دا انور او سپوږمۍ یو ځل په برج عقرب کې یو ځای کیږي هر شل کاله پس دیو عقیده دا چې هر شل کاله پس نور او سپوږمۍ په برج عقرب کې یو ځای کیږي او دی یو ځای کېدو ته سوی دته التقاء السعدين او توي التقاء السعدين هر شل کاله پس کیږي نو د چوکتل او دا شپېتو کالو پورې د قصيزي مثلث مان درې ګډه ده کنه درې زل یو الته ملاقات کوي بدل ته ملاقات کوي بدل ته ملاقات کوي شپېته کاله پکې تاویږي شپېته کاله پس به څه راځي به تحول تبديل لازم وینه شوي په د دې عقیده ده چې هر شل کاله پس نور او سپوږمۍ څه کوي خپل منځ کې یو بل ځل ملاقات کوي په برج العقرب کې برج عقرب نه ده په دې کې عقرب حوت دلوا قوس دا دولس دي کې نه دي دولس برجا نو هر شل کاله پس په دې عقرب برج کې څه کوي دیو ملاقات کوي او د دیو ملاقات مثلث ته مثلث معنا دا ده چې درې ځینو کې ملاقات کوي بیا واپس څه کوي به تسر نبیتا نوې ترتیب شروع کیږي هغه زوړ ترتیب بدلیږي نوې شروع کیږي دا د دې عقیده وکنه اوس دو کته اول برج د عقرب کې چې نور او سپوږمۍ ملاقات کاو
پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو اول ملاقات کې څه شو رسول الله سم پیدا شو بیا شل کاله پس چې بده بل برج کې ملاقات وکړو نو په دې ابتدا کې نه د دې ملاقات په اخر کې څلوختم کال پوره کېدو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شلو نبی شو په اول التقا کې په ابتدا د اول التقا کې رسول الله پیدا شو او د دویم ملاقات د نور او د سپوږمۍ په برج عقرب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شو په اول کې نه په اخر کې د دې ملاقات اخرینی ټیمونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو څلوختم کال نبی شو کنه دریم برج چې څنګه ملاقات وکړو په برج عقرب کې د نور او د سپوږمۍ نو په دې اخر ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړې و چې کړې و مکه فتح کړې ده کنه دا زکه فتح د مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپېتو کالو نه ده فتح کړې ده او د دې هغه دا چې مثلث درې دای کې نو ابتدا راځي په اول کې رسول الله پیدا ده په دویم برج کې نبی شوی په دریم التقا په اخر کې څه شوی ده فتح د ټول علاقه راغله بس دته پته ولګیدل چې اوس بچ کیږي حکومت تحولات تبديلات برازي تحولات خو دې ځنه معلوم کړه او دې کوم ځنه معلوم کو چې سنتګر به اوس راځي دا سنتګری و دې ځنه معلوم کو چې دی عقیده دا چې دا برج عقرب چې کوم ده کنه برج عقرب دا مائی ده دا څه شه ده مائی ده مائی ټیکشوا نو دا دلیل په دې خبره چې د هغه کسانو حکومت به اوس راځي چې څوک سنت کوي سنت چې دا هغه حکومت راځي نو حکومت به اوس موږ نه منتقل کیږي عربو ته په ورځې ده لګ نو زکه وی چې را وګورئ چې ان ملک الخطان قد ظهر ان شاء الله دې خبره ما نه خو ورځې ده کنه نجومینو په حساب مطابقه نو په اخرنه التقا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړي وا او فتح د مکه سبب د ظهور د اسلام وکنو اسلام په ټول علاقو کې الله غالب کو او بس وبدون را روان شو نو فمن يختتن ما توای سوق سنت کې من هذه الامه د دې امتنا په دې امت کې اختتان څوک کوي عدالت اوسه مشهور اعتراض ده هغه دا چې امام بخاری رحم الله سرنګ دا واقعیا د نجوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د پاره ذکر کو حال دار چې دا خبر په دې کې خو تقویت ته د منجمینو د قول او اعتماد ته د غي په خبره او شریعت خو دې نه موږ منع کړی چې تاسو به د نجوميانو بسنه کوي تصدیق به نه کوي سوال باندې ورسېده کنه سوال دا ده چې کله امام بخاری دا قصه ذکر کړه نو دی کې د علم نجوم خبره شو کنه شو نو دا تصدیق د منجم راغی کنه نه او تصدیق د منجم نه خو شریعت موږ منع کړی ولی امام بخاری دا قصه نقل کړه اند دین علماء جواب دا کړه چې ګوره امام بخاری رحم الله دلته دا واقع ذکر کړی دا په دې کې غرض دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت بشارات دا خلکو ته په هر طریقه راغلی په هر طریقه همدارنګ په هر جبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صدق هغه بیان شوه کاغه کاهن ده ک منجم ده ک څوک په حق ده ک په باطل باندې ده خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت تصدیق کړو لکه ګور دلته هرقل منجم ده خو لیکن داغه د خلنم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وته تصدیق وته اگر که داغه د عمل په شرع کې باطل له خو لیکن د خلینو سره وخته تصدیق راوخته د نبی دیم جواب چا ادا کړه چې نه دل تلفظ د حذا هغه چاته ویل کی چې اندامونو باندې نظر ساتي
همدارنګه د مخ او تندې د کرخو باندې نظر وکي او دا غي نرستو په یو تن باندې فیصله وکي په طریقې د پراست چې ردا د پلانکی قبيله ده یا د پلانکی زوی ده یا ورور ده حزا چاته وي اندامونه وګوري یا د مخ په دې کې چې کومه کرخي مرخي دي هغه ته وګوري دا هغه پوجا باندې رستو به فیصله کوي چې دا ورور ده د پلانکی یا زوی ده یا پلار ده په طریقې د پراست ویدلته علم نجوم نه ده مراد وکان رجل حزا دغه معنا ده ده معنا شو خدا جواب دونه قوي ځکه نه ده چې درستو به یزور په النجوم خو به امراغه کرانه غه نو دیو جن اولنې جواب هغه څه شلو هغه راجح شو چې دلته امام بخاری تصدیق پنيت نه راوړل بلکې امام بخاری په دینیت باندې راوړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانت خبره څه وا دا د هر چا په خلی باندې وا هغه په حق او که څوک په باطل دا معنا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت د ټولو تخکار او پټنو دا معنا شو ابي دلتا خبر مکه سي شو ظاهره زکه ویلو چې په دغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړه کوونه کړه چې وکړه صلح حدیبیه وکړه او دا ابتداء د صلح حدیبیه دا ابتداء د ظهور د نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو خلقو دیوژن ان فتحنا لك فتحا مبینا ده کنه د صلح حدیبیه ته فتح مبین ویلو او دا سبب شو د پاره د فتح د مکه ځکه قریش لوزمات کو او د دې د وجه رستو خیبر هم فتح شو او رسول الله صم نور کسانو ته دعوتونه شروع کړه فمن يختتن من هذه الامه په دې امت کې څوک اختتان کوي امت نه مراد د عصر ده دې زمانه کې څوک اختتان کوي او اطلاق د امت په زمانه باندې مجازن کی اغیوتا کسان ورخو دا چیرې دا پلان کې کوي